السلام علیکم. یوه مهمه او هم خطرناکه موضوع. زموږ افغاني ټولنه کې چې څه باندې 50 سلنه خلک بې وزله دي او څه باندې 40 سلنه نور خوراکي خوندیتوب نه لري، روژه په دې ټولنه کې راشي او د هر څه قیمتونه لوړ شي. په دې مبارکه روژه کې د دې پر ځای چې دغو غریبانو سره موږ مرسته وکړو، برعکس د هر څه قیمتونه پرې لوړوو او دوی له پخوا لا ډېر پسې په همدې مبارکه روژه کې دربدره کیږي. په عادي ورځو کې دوی د خپلې کورنیو د مړولو وس او توان نه لري. روژه راشي، د هر څه قیمتونه لوړ شي، دوی لا بې وسه شي. زما دکاندار، سوداګر او کاروباري وروره، د الله تعالی دې ګواښ ته جدي پاملرنه وکړه. کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. کلوا من طیبات ما رزقناکم، وخورئ حلال روزي چې ما درکړې ده. ولا تطغوا فيه، له حده زیاتې پکې مه کوئ، له حده تېرېدنه پکې مه کوئ، ظلم پکې مه کوئ. فیحل علیکم غضبي، په تاسې زما غضب لازمیږي. ومن یحلل علیه غضبي، او په چا باندې چې د الله تعالی غضب نازل شو، فقط هوا، په حقیقت کې هغه وغورځېد. یعنی د روزي په ګټلو کې هیڅ مشکل نشته. حلاله روزي وګټئ، ویې خورئ، خو له حده تېرېدنه پکې مه کوئ، زیاتې پکې مه کوئ، ظلم مه کوئ، څو چنده ګټه مه کوئ. ځکه که داسې وکړئ د الله تعالی غضب در باندې نازلیږي، او په چا چې د الله تعالی غضب نازل شو، په حقیقت کې هغه وغورځېد، تباه او برباد شو. که تاسې په دې نیت حداقل په روژه کې د غریبانو سره د مرستې په نیت باندې د توکو بیې راټیټې کړئ او د څو چنده فایدې په ځای لږه فایده وکړئ، په حقیقت کې بې حساب اجرونه ترلاسه کوئ. د الله تعالی له دې ګواښه بچ کیږئ، له ظلم بچ کیږئ. روژه مبارکه لوی چانس دی. باور وکړئ خوشبخته یاست چې دا موقع درکړل شوې ده. د حلال روزي په ګټلو او بېوزله خلکو د لاسنیوي په نیت د توکو بیې ټیټولو باندې الله تعالی ته ځان نږدې کړئ او الله تعالی له ځانه راضي کړئ. روژه یې ښه موقع ده چې دا عملي کړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.